نو چې د سړي په روټۍ چا علم کړی وي او بیا هغه عالم شي او بیا هغه تفسیر ولیکي، هغه خپل تفسیر کې دا واقعه لیکلې ده چې دا موږ سره یو یهودي دکاندار کړی و. د داسې سړي دعا نه قبلېږي چې چا ګېډه کې حرام پراته یوې الله په اولاد کې حافظان او عالمان نه پیدا کی. دا ځان سره ولیکئ چې دې خاندان کې به نه پیدا کی چې ګېډه کې حرام پراته. او شپږم نمبر امام الانبیاء راته فرمایل واللسانو، د ژبې حفاظت کوه، د ژبې حفاظت کوه، په دې ژبه چاته تکلیف مه رسوه، دا ژبه لږه محفوظ کو، د دې ژبې نه لږ خلک بچ که. په ژبه چاته تکلیف مه ورکوه چې ستا د ژبې نه څوک په تکلیف کې نه. نن سبا د ژبې تکلیف ډېر سیوا شوی، هر سړی بل سړي ته وران او سخته خبره، هر سړی بل ته وران او سخته کنزل بدې ردې. نو دا شپږ څیزونو ضمانت نبی علیه السلام وی چې کو څوک مال راکړي، منځ دی، زکات دی، امانت دی یو، او بل چې دی رزق حلال دی، یو چې دی یو منځ دی چې څوک په ټیم باندې منځ کوي، او بل زکات دی، او بل چې دی والامانتو، هغه امانت دی چې دی وایي چې زه به د امانت خیال ساتم، چې څوک را سره څه څیز کیدي زه به د هغې، او بل والفرجو، شرمګاه به محفوظ ساتم، او بل والبطنو، خیټه به محفوظ ساتم د حرامو نه، او بل چې دی واللسانو، زه به د ژبې حفاظت کوم. نو زه ورله د جنت ذمه داري ورکوم چې څوک راله د دې شپږو ذمه داري راکړي. نو زکات د الله یو حق دی، دا اسې ورکوئ. او بیا علما وایي کتابونو لیکلی دي، وایي صدقه چې په عام سړي باندې وشي د دې نه هغه صدقه بهتر ده چې کومه په عالم او په متعلم باندې وشي. یو عالم او یو طالب علم باندې صدقه وشي دا د عامې صدقې نه بهتر ده چې یو سړی په عام ځای کې صدقه ورکړي. د دې صدقې اجر د هغې صدقې نه سیوا دی چې کومه په طالب او په عالم باندې وشي. اسې سړی صدقه ورکوي، اهل الله لی ورکوي، مدارسو لی ورکوي، علماو لی ورکوي. محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه د یو تفسیر هم لیکلی دی، او د خپل تفسیر کې لیکلی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلی دی. وی مونږ طلباو به یو ځای کې سبق وی، سبق بموی دی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه لیکلی دی. وی سبق وی نو مونږه طلباو سره خرچه ختم شوله. نو مونږ طلباو وی چې ځئ چې ځو، وی چې مونږ طلبا را روان شو نو خواته یو یهودي دکاندار، هغې دکاندار وی طلباو څه کوئ؟ مونږ ورته وی بس مونږ ځو، خرچه ختمه شوله. وی هغې دکاندار مونږ ته وی چې مه ځئ او دا سودا به زه د دکان در کوم. مونږ ورته چې نه مونږ ستا دکان نه سودا نه لو، ته یهودي مونږ مسلمانان یو. وی مونږ ته وی چې زه کتاب منمه، الله منمه، آخرت منمه، اهل کتاب یم، او دا خرچه ما نه قبوله کوي. وی په آخر کې مونږ ته وی چې زما دی ستاسو دی په هغه خپل کتاب باندې قسم چې زما دا خبره قبوله کوي. مونږ وی ټیک ده. مونږ مشوره وکړله چې ټیک ته مونږ له به سودا راکوي، پس کې مشوره وکړه خدا پیسې به لیکو چې کله ځو نو دا به ده ته حواله کوو. وی په دې مشوره وکړله چې کله به هغه سودا را لیږله مونږ به علم کوو. نو علم مکمل که چې تلو نو د یهودي دکاندار پسې ورله. مونږ ورته وی ستا مونږ ته خرچه وی، هغه وی چې بس چې څه مې در وړي هغه مې در لیږلي دی، بس نه یو روپۍ علم او د یو بل نه خلاص شو. دقې عالم وی سموده پس مونږ حج ترتیب جوړ شو، حج له لاړو. یو بل طالب و یو زوم حج هم کو، د بیت الله طواف هم کو، اق مقام ابراهیم خواتم اق یهودي سړی ولیده. مونږ یو بل نه تپوس وکړو چې دا خو هغه یهودي دکاندار نه چې ولې نه ورللو. مونږ ورته ته هغه یهودي دکاندار نه وی چې هغه یما، خو ستاسو د صدقې په برکت الله مسلمان کړی یم، ما ایمان راوړی، زه اوس مسلمان یم. وی مونږ ته تپوس کوو،
وی هغه راته وی چې کله ما تاسو ته وی چې دا روټۍ دا کار دار څه بس در کوم تاسو سبق وای ما د شپې خوب ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې اینم او کور کې را سره رڼا ده ټول کور کې رڼا ده او امام الانبیاء راغی ما ته وی څه تا ته د هدایت زیری درکو ما ته نبی علیه السلام سار چې بیبي ته وی بیبي وی دا خوب ما لیدلی دی چې زوی ته وام هغه وی ما لیدلی دی وی مونږ د خاندان 19 کسو ایمان راوړی ستاسو د هغې صدقې په برکت او ما ته وی چې شاته وګوره چې اومې کتله هغه 19 واړه الله حج له راوستي و د مقام ابراهیم خواته ناست وی چې دا یوازې ما نه دا مونږ 19 واړه راغلي یو الله د حج توفیق راکړی ما ته وی ته هغه طالب ما یوازې هغه طالب یم اوس عالم شوی یم او بیا تفسیر ولیکو په خپل تفسیر کې دا واقعه ولیکله نو چې د سړي په روټۍ چا علم کړی وي او بیا هغه عالم شي او بیا هغه تفسیر ولیکي هغه خپل تفسیر کې دا واقعه لیکلې ده چې دا موږ سره یو یهودي دکاندار کړی نو صدقې او زکاتونه اسې سړی ورکړي کوشش کوئ چې دې کې د طلباو د مدارسو برخه کوئ سبا به دا طلبا علما وي او د دې په ذریعه به الله ستاسو په کورونو کې انشاءالله علما پیدا کړي حافظان به پیدا کړي نو دا مال اسې الله را کړی مال دی او الله په دې کې ټیم په ټیم په بنده باندې امتحانات راولي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي